د پښتنو اصلي نیکهګان یوځای کوشان، سکه او هپتلایډز پښتانه دي. د کوشان نسلونه هپتلایډز چې کوم ټیم په 15مه صدۍ کې امپراتوري جوړه کړه، بیا د یو څو وخت بعد دوی د امپراتوري د دنیا غټه امپراتوري سوه. هغه ټیم په سنټرل ایشیا کې 40 هېوادونه تر دوی لاندې وو. د چاینا یو څه علاقې، افغانستان، ټوله پرشیا او د دوی د امپراتوري سرحدونه له بیزنټاین امپایر سره لګېدل. او دغه له وجې د بیزنټاین امپایر دوی په هپتلایډز په نامه باندې یاد کړي دي، د پرشیا مورخین دوی په هپتلایډز باندې یاد کړي دي، چاینیز دوی په هوا باندې یاد کړي دي، او په سنسکرت کې دوی لپاره نوم راځي سویتا هونا. سویتا مطلب سپین، هونا مطلب کوچیان، یعنی سپین کوچیان. او د انګلیسي کې د دغه ترجمه وایټ هونز ده. او په نن هم په تاریخ کې تاسو وایټ هونز او هپتلایډز دغه دوه نومونه دوی لپاره ډېر زیات یادېږي او په دغه باندې دوی مشهور دي. خو دوی خپلو ځانو ته ابدالیو یعنی ابدالي پښتانه ګڼل. د دوی د ټایم کومې سکې پیدا شوي دي، په هغو سکو باندې خروشتي لیکدود کې ابدالیو لیکل شوي دي او دوی خپل ځانونه ابدالي پښتانه ګڼل. او خروشتي لیکدود کې چې کومې دا سکې لیکل شوي دي، هغه د دغه شي کره ثبوت ورکوي چې دوی ابدالي پښتانه ول او باید دوی لپاره بل نوم نسي یاد. خروشتي لیکدود هغه لیکدود کوم چې پخوا پښتنو استعمالاوه، او خالي خروشتي لیکدود نه. پخوا پښتنو میخي لیکدود، خروشتي لیکدود، دیوانګري لیکدود، یوناني لیکدود، ارامایي لیکدود او عبراني لیکدود دا ټول استعمالول. او نن هم ډېری داسې د پېښور او د کابل موضوع کې داسې ډېرې سکې او ډېر داسې کره ثبوتان شته چیرې چې په یوناني ژبې کې خروشتي لیکدود کې په دغو ژبو کې پښتو لیکل شوې ده. دغو انځورو کې تاسو کتلی شئ، دغه انځورونه له نن چې 2.5 کاله پخواني دي. دا د جاپان کې میکوډایز په بادشاه په لایبرري کې پراته دي. دا د مهاتما بودها او د خروشتي لیکدود کتابونه دي. کوم لیکدود چې خروشتي لیکدود ده، خو دغه کومه ژبه چې ده هغه پښتو ده. پښتو دغه ژبې کې خروشتي لیکدود کې لیکل شوې ده. او دغه کتابونه او دغه سکې د دغو شانو ثبوت ورکوي چې پښتو دغه پخوا 2.5 کاله پخوا، 3,000 کاله پخوا هم ویل کېدله او په مختلف لیکدودو کې لیکل کېدله. او دغه سره دغه هپتلایډز ابدالي پښتنو له پرشیا له بادشاهانو سره هم ډېر غټ جنګونه کړي دي. او تاریخ کې داسې راځي چې دوی د پرشیا غټ بادشاهان هم مړه کړو. او بیا چې کوم ټیم د پرشیا کې یو بادشاه خسرو راپورته سو، هغه بیا د هغه ټیم ترکیش خاګنیټ چې کوم ګوک ترک خاګنیټ دغه ترک سره دی یو سو. د خپل لور د ګوک ترک بادشاه ته ورکړه او دا معاهده ورسره وکوله چې ګوک ترک به د مرسته کوي او دی به له هپتلایډز ابدالي پښتنو چې د خپل نیکه بدله اخلي. کم ټیم چې د نیکه له پښتنو سره جنګونه وکول، هغه په جنګو کې ماته وخوړله او پښتنو هغه مړ کړو. بیا چې کوم ټیم خسرو راغټ سو، هغه د دغه بدله اخیستله او بیا دی له ګوک ترک سره یو سو. او دغه ټیم د پښتنو دغه هپتلایډز امپراتوري تر 100 کاله زیات وخت سوی وو او دوی د چینا اخوا علاقې هم بیللې وې او دوی لږ سر کمزوري وو. او بیا دا ټیم خسرو او ګوک ترک سره یو سو او دوی په پښتنو باندې حمله وکوله او د دوی بادشاه یې ورمړ کړو. او بیا خسرو خپل نیکه بدله هم واخیستله. خو دا ټیم بیا هپتلایډ بادشاهانو خپل نوی بادشاه وټاکو او هغه په کتاب هند کې افغانش په نامه باندې یاد شوی ده. او دلته د افغان ټکي ذکر په 6مه صدۍ کې راغلی ده. دا ټیم پښتنو زردشتي، هندوزم او بودیزم مذهب یې کاوه. او دغه درې سره مذهبونه په افغانستان کې زیږېدلي دي. او بودیزم له افغانستان نه چاینا ته او بیا د هغه وروسته جاپان ته تللی ده. او کم ټیم چې خسرو او ګوک ترک دوی ته شکستونه ورکړو، خو دوی شاوخوا خپل کوچنۍ امپراتوریانې جوړه کړې او بیا د یو څو کلو وروسته دوی بیرته په کابل کې خپله امپراتوري جوړه کړه او بودیزم مذهب یې رسمي مذهب کو او دوی دلته حکومتونه کول. خو هغه پښتانه کم چې هندوزم او شیوزم یې کاوه، بیا هغه په 9مه صدۍ کې راپورته سو. هغو کابل کې بیا خپله امپراتوري جوړه کړه او بیا یې بودیزم لرې کو او بیا یې هندوزم یو رسمي مذهب جوړ کو. او اوس تاریخ کې هغه پښتانه
چا چې بودیزم کاوه هغه دوی په ترک شاهي باندې یاد کړي دي او هغه پښتانه چا چې هندو مذهب کاوه هغه دوی په هندي شاهي باندې یاد کړي دي او دغه تر ټولو اول البیروني یاد کړي دي په خپل کتاب کې. خو دلته یو څه په پښتنو تاریخ کې یو څه جنجال البیروني پیدا کړی ده او بیا نور هغه خلکو کوم څه دغه باندې ډېر تحقیق نه لرو هغه دا شی له دجی کاپي کړی ده او بیا ویلي دا ټول ترک شي ده. ترک دلته یو وخت هم 300 یا 400 کال حکومت نه ده کړی. ترک دلته اول سر کې تیمور غزنوي په ټایم کې حکومتونه جوړ کړل. تر دغه مخته ترک دلته یو حکومت او امپراتوري نه ده جوړه کړې. ګوکتورک خلیل خسرو سره یو سو او هغه د خپل نیکه بدلا اخیستله او بیا دوی د هپتلایټ بادشاه مړ کو او هغه خپل بدلا واخیستله. خو دوی دلته یو وخت هم خپل غټه امپراتوري نه جوړه کړې او نه کړې ده او دا ټیم چې پښتنو ماته وخوړله. خو یو څه کال وروسته بیرته پښتنو خپل امپراتوري جوړه کړې او په خپل خاوره دلته بیرته حکومتونه کول. اوس دلته البیروني په 11مه صدۍ کې افغانستان ته راغلی ده. له محمود غزنوي چې کوم ټیم دی ویناوه او بیا دی له خپل ځان سره افغانستان ته راوست او دا بیا دا کتاب په 11مه صدۍ کې لیکلی ده. خو په 14مه صدۍ کې او 9مه صدۍ کې له چاینا چې کوم بودیست او کوم بودیست مونک سره افغانستان ته راغلي وو او دلته دوی سفر کړی ده. بیا دوی په خپل کتابو کې لیکلي دي چې دلته چې په ګندهارا کې کابل کې او نور په افغانستان کې کوم بادشاهانو هغه پښتانه بادشاهانو خو ترک نه ول او البیروني دغه لوجه ترک شاعر لیکلی ده. ولې 400 کال بعد چې دا کتاب لیکو دی په 9مه صدۍ کې په خپل نه وو او دا ټول علم نه معلوم او د دې پرشین سرچینې په مطابق دا کتاب لیکلی ده چې ګوکتور دلته پښتنو ته ماته ورکړه. نو دا سوچ کاوه چې دلته دا امپراتوري چې کومه وه هغه هم ترک شاهي وه. خو حقیقت دا ده چې هغه ترک شاهي نه او هغه د پښتنو امپراتوري وه. او نن سبا کوم ریسرچونه چې کېږي په هغه کې دغه ډېر کره ثبوتان شته. دلته البیروني داسې فرق کړی ده چې ترک شاهي چې کومه وه هغه د بودیزم منونکي ول او د هغه وروسته چې کوم بادشاهان رالو هغه بیا د هندوزم منونکي ول. خو حقیقت دا ده چې دا دواړه پښتانه وو. نومه یو بودیزم کاوه او نومه یو هندوزم کاوه. خو رښتیا دا دي چې نن سبا په نوي ریسرچز کې او نوي کتابو کې دا لیکل شوي دي چې هغه ترک شاهي چې کومه وه هغه د پښتنو امپراتوري وه او هغه ترک نه ول. ترک تر ټولو اول امپراتوري په محمود غزنوي په وختو کې جوړه کړه. دا هغه وخت و چې افغانستان کې عرب هم خپل یرغلونه وکول. دلته د عرب یرغل فایل شو او د پښتنو د هغه سخت او کلک مزاحمت هم وکاوه. پښتون تقریبا له عرب سره 200 کاله مزاحمت او جنګېدلی ده او عرب تر اخره پر نه څو کامیابه چې دی افغانستان ونیسي او دلته پښتنو باندې حکومت وکړي. خو د عرب او د مغول یرغلو پښتنو کلتور ژبو او تاریخ ته ډېر تاوان ورسېدو. داسې بیا په 9مه صدۍ کې هغه پښتانه چې هندوزم کاوه هغو په افغانستان کې ګندهارا کې یوه غټه امپراتوري جوړه کړه. کوم چې مسلمان لیکوالو په هندو شاهي باندې یاد کړې ده. هندو شاهي نوم دغه لپاره جوړ کړی ده چې ولې دوی هندوزم کاوه. اصل کې دوی د غزني لوکیان پښتانه ول. عبدالحی حبیبي په دې اړه یو خپل کتاب لیکلی ده او هغه کې دا کره ثبوتان ورکړي دي چې دا د غزني لوکیان پښتانه ول او دوی د هندوزم او د شیویزم منونکي ول او دلته بیا دوی په خپله امپراتوري جوړه کړه. دا چې دغو پښتنو هندوزم کاوه او دوی امپراتوریانې جوړ کړې او نن هندوان دا ګڼي چې دغه هندوزم یې کاوه نو دا هندوان دي دا د دوی تاریخ ته د موږ نه او نوی خلک دا ګڼي چې دغه ګوجر یا جټ یا بل قوم ده. خو حقیقت دا ده چې دا پښتانه وو او تر اسلام مخته د هندوزم او د بودیزم مذهب په افغانستان کې زیږېدلي دي او پښتنو دا مذهبونه کول او نن چې بیا پښتانه ټوله مسلمانان دي نو دوی دغه تاریخ د خپل ځان ګڼي د هندوان یې ګڼي د موږ نه. خو اصل کې حقیقت دا ده چې دا تاریخ د موږ ده او په هغه باندې به موږ فخر کوو. نن په موږ مسلمانان یو هغه باندې هم فخر کوو خو موږ کوم تاریخ ده هغه به موږ نه ورانو په هغه به ځان موږ خبروو. او عبدالحی حبیبي په دغه باندې خپل کتاب لیکلی ده او هغه تاسو ویلی سئ او هغه کې د پوره کره ثبوتان ورکړي دي چې دا پښتانه وو او دغه هندو پښتانه ول. او دا کیسه بالکل غلطه ده چې دغه لا یو بل قوم و لا انډینز ول لا ګوجر ول یا جټ ول بلکې دغه پښتانه ول او دا د موږ د تاریخ یوه غټه برخه ده.
او دغه علاوه ډېر هندوان نن سبا دغه دعوی کوي چې د ګنداره یا په افغانستان کې یو بل بوت پیدا سي دوی هغه ټوله له ځان سره تړي او د موږ د تاریخ برخه نه بولي. خو اصل کې که زردشتي مذهبي که هندوزمي که بودیزمي او یا که ګنداره یي که د دغو مذهبو هر شی په افغانستان کې ومندل شي هغه د بل کوم نه دي نه د هندوانو دي دا د پښتنو دي او دا د پښتنو د تاریخ یوه غټه برخه ده. او په بل ویډیو کې موږ خبرې کوو چې څنګه د غزني هندو پښتنو له عربو سره جنګونه وکول او بیا د دغه امپراتوري آخري بادشاه زیپال څنګه له ترک او محمود غزنوي سره جنګونه وکول او د څنګه بیا ماته وخوړله. او دا ویډیو که تاسو خوښ شوي او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې موږ په خپل تاریخ باندې خبر څو په خپل اتلانو باندې خبر څو او لایک یې کړئ او که سرایې لرئ هغه په کمنټ کې راکولی شئ. مننه، ځان خیال ساتئ، ښه چارې.